د کندوز ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو تیر ورځ د یاد ولایت د هټیوالو او کاروباریانو سره په لیدنه کې هغوی امر بالمعروف او نهي عن المنکر ته وهڅول او هم یې له هغوی وغوښتل څو په معاملاتو کې اسلامي لارښوونې په نظر کې ونیسي. همداراز د امر بالمعروف مسؤلین له شرعي محرم پرته په ښار کې د ښځو د ګرځېدو او د ښځینه حمامونو د تړلو اړوند وایي. یو حکم د وزارت امر بالمعروف نه راغی شفایي چې ده تاسو باید هغه وټلونه چې بغیر د محرم شرعي نه وناسه طبقه راځي چون کې دلته څه ځینې مشکلات هغه موږ ته مخې ته راغلل یا مو ولیدل د هغې په اساس باندې یو امر وشو چې تاسو بغیر د محرم شرعي نه تاسو به د وناسه طبقه چې ضرورت نه وي وټلونو ته نه پرېږدئ او بل هغه فارکونه چې وناسه طبقه ورتللې چون کې څه بعضې مشکلات راغله موږ یې مطمئن نه کړو بعضې موضوعات موږ دوی ته سپارلي وو هغوی کې موږ مطمئن نه کړو نو د دغې په اساس باندې فی الحال دغه خبره ده چې بند دي تر یو وخته پورې تر څو دوی موږ مطمئن کړي او دوی موږ ته اطمینان راکړي هغې نه بعد اجازه ورکړو. دغه راز په دې لیدنه کې د یاد ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ښاري امیر د ټولنې په اصلاح کولو ټینګار وکړ او له هټیوالو یې وغوښتل چې د منکراتو په له منځه وړلو او د معروفاتو په پلي کولو کې له یادې ادارې سره همکاري وکړي. د موږ غوښتنه له ولس نه دغه ده چې د منکراتو په مخنیوي کې له موږ سره مرسته وکړي ځکه د منکراتو مخنیوی د هر مسلمان کار ده. هر مسلمان باید دا کوشش وکړي چې خپل ځان او دغه رنګ بل مسلمان نیکو لارو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د امر بالمعروف مسؤلینو او محتسبینو د ټولنې د اصلاح په موخه په عامه او دولتي ځایونو کې روزنیز سیمینارونه وړاندې کړي دي.